روان دي هغه شعر چې دا تصویر د چا دی هغه بل تصویر دې څه کړ دا تصویر د چا دی هغه بل تصویر دې څه کړ د یو کال انتظار و دومره صبر دې ونه کړو قدرمندو نن چې کوم موږ سره ښاغلی شخصیت دی هغه د څه تعارف محتاج نه دی په بلا صنفونو باندې هغه کار کړی دی که هغه نثر دی که نظم دی که افسانه ده خو د میدان داسې شاسوار دی د ادبي شاسوار دی چې هر صنف کې چې کوم دی نو خپل تبازمایي کوي او مینهوالو ته چې کوم دی خپلې پیرزونې وړاندې کوي هغه ښاغلی شخصیت چې موږ ورته د ادب په بنیاد باندې بابا وایو عمر صادق صاحب نن به هغه نصور او تاسو ته به خپلو د مینې پیرزونې وړاندې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام یا حضرت صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو په دې لنډ وخت کې مونږ له موقع راکړه کني دې وخت کې چا سره دونه وخت هم نه چې څوک د چا تپوس وکړي خو دا تاسو ډېر لوی کار کړی دی چې داسې کم ملګري دي ادیبان شاعران دي چې هغه د سکرین نه یعنې میډیا نه پناه دي او تاسو دا کار کوئ او هغوی رامخته کوئ زه ستاسو ستاینه کوم ستاسو ډېره مننه من چې مصادق صاحب مینوال تاسو د فولادي شیشه باندې مینوالو ته څه ویل غواړئ مینوالو ته به د خپل زړه اواز د شعرونو په ذریعه باندې بلکل د شعرونو په رنګ کې روان دي ارشاد چې غزل لیکي چې د سترګو د نظر په زور مې زوري راته خاندي د سترګو د نظر په زور مې زوري راته خاندي نازونه اداګانې کوي ګوري راته خاندي د سترګو د نظر په زور مې زوري راته خاندي نازونه اداګانې کوي ګوري راته خاندي او دا زړه مې دا سینه ورپسې سیرې چېرته نه کړي دا زړه مې دا سینه ورپسې سیرې چېرته نه کړي یا صاحب دا زړه مې دا سینه ورپسې سیرې چېرته نه کړي په نازه دا بنګړلې چوکې شوري راته خاندي نازونه اداګانې کوي ګوري راته خاندي او زه مینه یم ښکلا یمه مستی د زندګۍ یم زه مینه یم ښکلا یمه مستی د زندګۍ زه مینه یم ښکلا یمه مستی د زندګۍ یم واړه زاړه ځوانان په زړه کمزوري راته خاندي زه مینه یم ښکلا یمه مستی د زندګۍ یم واړه زاړه ځوانان په زړه کمزوري راته خاندي او تخلیق زما د ذهن د غزل خیراز ځمکه تخلیق زما د ذهن د غزل خیراز ځمکه معنی راته موسیږي نوي توري راته خاندي او د تورو ګورو زلفو دا وریستې نه د تورو ګورو زلفو دا وریستې لږه لرکه د تورو ګورو زلفو دا وریستې لږه لرکه په سپین مخ خالونه لکه ستوري راته خاندي او عمره په نظر کې مې یو ته یې بل څوک نشته عمره په نظر کې مې یو ته یې بل څوک نشته دا ستا د مخ عکسونه په هر لوري راته خاندي د سترګو د نظر په زور مې زوري راته خاندي نازونه اداګانې کوي ګوري راته خاندي بل داسې کلام مینهوالو ته ډالۍ کړي پاپا ویم پلی نو انشاءالله اوس مینهوالو ته به یو بل هم یو غزل ډالۍ کړو सोच जमा पतन के साथ चलेगी सोच जमा पतन के साथ चलेगी विन की मीना बमिस्ता चलेगी विन की मीना बमिस्ता चलेगी सोच जमा पतन के साथ चलेगी विन की मीना बमिस्ता चलेगी او د ځن کدن په ډېره سخته کې وم
د زنکدن په ډېره سخته کې هم زما په ژبه به نوم ستا چلیږي او خوښه د یار ده که راځي او که نه خوښه د یار ده که راځي او که نه په دې کې چېرته اوس زما چلیږي او بیا دې د زلفو باد راوالوتلو بیا دې د زلفو باد راوالوتلو بیا د سپرلي ښکلې هوا چلیږي او د اشنا ژبه په تالونه لګي د اشنا ژبه په تالونه لګي بس د خولورو نن سبا چلیږي او د هر انسان د زړګي خیال ساتمه د هر انسان د زړګي خیال ساتمه د چا خیرې د چا دعا چلیږي او د ژوند مزه بغیر د مینې نشته د ژوند مزه بغیر د مینې نشته ګوره په مینه خو دنیا چلیږي او تشه زما او زه به ستا دارو شم تشه زما او زه به ستا دارو شم خوښه به ستا او هم زما چلیږي او عمره ښکلي خپله خوښه کوي عمره ښکلي خپله خوښه کوي په زورورو زور د چا چلیږي زور د چا چلیږي مینوالو دا و عمر صادق عمر چې تاسو پرې خوندور کلامونه واورېدل څو چې زما په تن کې ستا چلیږي وینه کې مینه بلې ستا چلیږي دا عمر صادق عمر یو زوړ کلام یو ډېر زبردست کلام چې تاسو د عمر صادق نه واورېدل عمر صادق صاحب دا راته ووایي چې مینوالو ته څه پیغام ورکوي مینوالو له دغه پیغام ورکوم چې د خپل مور پلار قدر ډېر وکړي او خپلې رشتې راټینګې کړي د غرض په لالچونو کې د خپلې یوې وینې رشتې دې نه ماتوي او بله دا خبره ده چې مور زمونږ ژبه هم ده د ژبې دې د خپلې ژبې خدمت دې وکړي او نورې ژبې دې زده کړي دا نه چې نه دې زده کوي نو زما ټولو مینهوالو ته په ډېر مینت او په زارۍ دا سوال دی چې مینه وویشئ او مینه خوره کړئ بس قدرمندو دا عمر صادق عمر چې تاسو پرې کلام هم واورېده او اخیر پیغام هم واورېده حقیقت هم دغه دی چې دنیا د هیلس نه ډکه ده خو که چېرې په دې کې مینه وشیندلې شوه مینه خوره شوله نو دنیا ښایسته ده دنیا رنګینه ده دنیا خوشحالي ده او هر طرف ته بیا سکون دی آرام دی امن دی الله دې زموږ دغه شان مینه محبت قایم و دایم وساتي روان پروګرام دپاره ما اجازه ته اجازه راکړئ د الله په امان